د نن ورځې تازه او مهم خبر د ملګرو ملتونو سرمشریزه ملالۍ یوسفزۍ افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست نن ورځې مهم خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د مهمې ناستې په درشل کې د نوبل سولې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ له ګډونوالو غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پاملرنه وکړي. ملالۍ یوسفزۍ پر خپله ایکس پاڼه یو پوسټ کې چې له یو شمېر نورو ښځینه فعالانو سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته ولاړه وه، په افغانستان کې له کار او زده کړو د افغان ښځو او نجونو بې برخه کېدو ته په اشاره د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې دې کړکېچ ته پام وکړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوي سه شنبې د ملګرو ملتونو سازمان خپله 9 عمومي غونډه کې د نړۍ د څه باندې 190 هیوادونو استازي او مشران ګډون وکړي. اغلې یوسفزۍ وایي په نړۍ کې نجونې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. نوموړي په غزه کې د نجونو حالت ته هم اشاره وکړه چې په وینا یې هلته نجونې تر دوامداره هوایي بریدونو لاندې ژوند کوي. اغلې یوسفزۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د نجونو خبرې واوري او سرمشریزه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب وکړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې لا تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د بشري حقونو د سرغړونو او د نجونو او ښځو پر وړاندې د سختو تګلارو عملي کېدو له کبله پرې پراخې نیوکې کېږي او له دوی غوښتل کېږي چې له دغو بندیزونو او تګلارو لاس واخلي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځ چمتو شوې ویډیو تر بیخي چارې ښه وخت.